السلام علیکم که چېرته تاسو غواړئ چې د پاکستان هر یو اخبار په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې وګورئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په پاکستان کې څومره اخبارونه دي هغه په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې په یو کلیک باندې د هر یوې ورځې بالکل نوي اخبارونه تاسو وګورئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دا څومره اخبارونه دي دا ټول تاسو په یو کلیک باندې کتلی شئ. د هر یوې ورځې چې کوم نوی اخبار راځي هغه تاسو په اسانه طریقه باندې مکمل اخبار کتلی شئ په خپل موبایل کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې او ډیر زیات په کلیر طریقې سره. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې تاسو کولی شئ چې هر یو اخبار وګورئ په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې. نو دا تاسو څنګه ګورئ د دې طریقه سره دغه ټوله طریقه به سټیپ بای سټیپ تاسو درښایم. نو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. نو چېرته تاسو هم غواړئ چې د پاکستان هر یو اخبار په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې وګورئ د هغې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا یو اپلیکیشن انسټالوئ. دا اپلیکیشن به تاسو رقم ځای نه انسټالوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ تاسو ته ښکاري به دې کې دننه څومره چې اخبارونه دي د هغې مکمل نیوز به دلته تاسو ته شو شي. تاسو چې په کوم یو نوم باندې هم کلیک اخلئ نو تاسو ته به د هغې ورځې چې کوم اخبار کې نیوز یا به مکمل تاسو ته شو کیږي. تاسو په اسانه طریقه باندې په دې اپلیکیشن کې دغه خبرونه کتلی شئ د پاکستان په باره کې یا د نورو په ملکونو په باره کې کوم چې اخبارونو کې راځي نو هغه تاسو دلته ټول کتلی شئ. مطلب زه دلته کلیک واخلم تاسو ته ښکاري هلته ډیلی ایکسپریس چې کوم زموږ سره اخبار دی هغې باندې زه کلیک کړم نو تاسو ته ښکاري دلته لاهور، کراچي، اسلام آباد، تاسو ته ښکاري فیصل آباد کوم یو اخبار چې هم تاسو کتل غواړئ هغې باندې تاسو کلیک کولی شئ. مطلب زه غواړم چې دلته کلیک واخلم په کوم یو باندې په اسلام آباد باندې یا کراچي باندې تاسو ته ښکاري دلته زه کلیک کولی شم. نو زه چې کله هم په دې باندې کلیک کړم تاسو ته ښکاري دغه اخبار به ماته اوپن شي. په دې کې دننه مختلف پیجونه هر څیز چې کوم دی زه کتلی شم ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. تاسو ته ښکاري دې باندې لږ غونده کې لوډینګ روان دی. دا به اوس مکمل اخبار ماته اوپن شي بیا زه زوم کولی هم شم ورسره لاندې څومره پیجز چې په دې کې دي زه ټول په اسانه طریقه باندې دغه مطلب نور پیجونه پکې راړولی شم مکمل اخبار چې کوم دی هغه زه کتلی شم. بیا که دلته لاندې تاسو وګورئ نو دلته تاسو زوم کولی هم شئ. مطلب که تاسو ته لیکل صحیح نه ښکاري نو تاسو دغه ځکې نه زوم کولی هم شئ. تاسو ته ښکاري دلته زوم چې کوم دی هم په دې کې شته دی. نو تاسو ته ښکاري په لږ ټایم کې به دغه مکمل نیوز پیپر چې کوم دی هغه به تاسو په سکرین باندې شو شي او تاسو بیا په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې په دې کې مکمل نیوز وګورئ. تاسو ته ښکاري دا تاسو دغه رقم زوم کولی هم شئ. په دې کې مکمل نیوز چې کوم دی هغه به تاسو ته میلاو شي په اسانه طریقه باندې تاسو مکمل اخبار چې کوم دی هغه تاسو کتلی شئ. دغه رقم که تاسو بیا پیج چینج کوئ تاسو غواړئ چې دا پیج ما مکمل وکتو زه بل پیج ګورم بله صفحه ګورم د هغې لپاره سمپل تاسو ته ښکاري څومره پیجونه دلته لاندې تاسو ته ښکاري په دې کې تاسو کلیک کوئ دغه ټول پیجونه چې کوم دي تاسو کتلی شئ. په کم یو چې هم تاسو کلیک کوئ تاسو ته ښکاري نو بیا به هغه پیج تاسو ته اوپن کیږي. نو خو ګمرګرو په اسانه طریقه باندې تاسو په دې اپلیکیشن کې کولی شئ چې دغه مکمل خبرونه وګورئ. هر یو اخبار چې کوم دی د پاکستان هغه تاسو وګورئ. تاسو ته ښکاري ما په هغه پیج باندې کلیک کړم هغه ماته دلته اوپن شو. بیا که تاسو زوم کوئ نو هغه تاسو زوم کولی هم شئ. هر یو نیوز چې کوم دی بالکل کلیر تاسو کتلی شئ. ډېر زیاته کمال ټیک اپلیکیشن دی د دې په مدد سره تاسو هر یو اخبار چې کوم دی کتلی شئ په اسانه طریقه باندې. نو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي. ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده واخلي او موږ به خپلې دعاګانې کې یاد ساتئ. د الله په امان.